موږ سره تفسیر به درسونه کې ډېر آیتونه دي تېر شوي دي چې مشران به کشرانو لعنت وایي او کشران به مشرانو لعنت وي او الله ته به دا وایي لکه څنګه چې سورة الاحزاب او په نورو سورتونو کې راغلي چې یا الله دا مشران ته به که دوی له دوی چنده عذاب ورکړه مشران به ورته به جواب کوي چې سیده موږ خو ګمراه وو خو تاسو هم څه دومره ښه خلک نه وئ موږ دله دعوت درکو تاسو قبول کو هغه ورته وي بل مکر اللیل والنهار بلکې دا خو ستاسو هغه چلونه و هغه دعوتونه و چې سهار ماښام هم کول زموږ هغه اخرت هم تباه و برباد د الله له طرف نه به ورته اعلان وشي لکل ضعف غلی شي د هر یو دپاره دو چنده عذاب دی ګناه کشرانو ته هم شتي او ګناه هغه مشرانو ته هم شتي چې دا کشران یې ګمراه کړي ښه داسې کې یو فایده کله نه کله داسې وشي چې خلک یو قبر ته راجمع شي د مشرکین او قبر پرست او صوفیا چې هغه دا قبر والا د دې خبرو دعوت نه یې کړی داسې کیدی شي خو ډېر لږ اکثر چې کومه واضح خبره هغه ده چې د چا په قبر باندې څوک درګاه او دربار جوړوي نو غالبا د دې سړي دغه عقیده یي نو ځکه بیا شاګردان مریدان دغه چلونه کوي اوس که چېرته یو عالم یو استاذ د خپلو خلکو تربیتو کې په توحید باندې نو کیدی نه شي چې د ده د ملګري او شاګردان او مینوال د ده د مرګ نه بعد د ده په قبر باندې دربار او درګاه جوړ کړي دا نه شي کیدی ځکه چاته پته زموږ د استاذ د عقیده نه وه او د هغه دا خبرې نه وي خوښې خو دا به وایي چې غالبا یعنی داسې هم کیدی چې یو سړی نیک سړی لکه اوس شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله چې هغه ته لوی ځوان ویلی کېږي او دا بریلیان ورته والعیاذ بالله غوث اعظم وایي حالانکې غوث اعظم چې دغه الله سبحانه وتعالی دی نو دا په خپله شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله یو کتاب دی غنیة الطالبین ما سره مکتبه کې پروت هم دی په هغې کې سخره دغه به د قبرونو باندې کړی د قبرونو د بندګي کول او دې ته سجدې په دې مشرکینو باندې ردونه کړي خو دوی ورله دغه خبرې نه مني او بس راټینګ کړی دی نو ناشنا خبره ده ده چې کوم حق شیخ عبدالقادر جیلاني رحمه الله ویلی هغه نه مني کوم حق چې هغه بیان کړی دی هغه نه مني خو هسې د ځان د قصې پسې ورته پلي دي وایي د دا چل کړی داسې هغه ټول دروغ دي هغه ښه موحد او سلفي انسان نو داسې کېږي خو نادرا لږ داسې کېږي نور غالبا چې د چا په قبر باندې درګاه او دربار جوړ شي نو غالبا د دې سړي هم دغه عقیده وي ځکه کشران بیا دا کار کوي خو که چېرته د مشر د عقیده نه او کشرانو دا چل وکړو نو دا مشر به په دې نه رانیوی کېږي دا مشر به په دې نه رانیوی کېږي او که ده ولله تربیت ورکړی او د ده هم د عقیده او منهجو نو بیا دې هم دوی سره شریک دی نو دا مشران او کشرانو په یو بل لعنتونه وو الله سبحانه وتعالی قرآن په یو ځای کې وایي كلما دخلت أمة لعنت أختها چې کله هم یو ډله ننوځي جهنم ته په یو بل باندې به لعنتونه وي دا جهنمیان مړو ستا د لاسه موږ تباه شو بل ته ستا د لاسه تباه شو قیامت کې دوی دا خبرې کوي نور په دنیا کې د یو بل لپاره سرونه مو ورکول ذکر دا خبر الله سبحانه وتعالى بالقرآن کی کړی ده الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو دوستان به د قیامت پر ورځ ټول د یو بل دشمنان دي ټول دوستان به عامه خبره الله کړې هر دوست به د دوست دشمني بیا دا استثناء الا المتقین سوای د پرهیزګارو خلکو نه چې د دوی ملګرتیا به قیامت کې قایمه وي وجه دا چې دوی ملګرتیا بنیاد هغه د الله محبت دی د الله سره محبت او د دنیا پرستو د دوی هغه ملګرتیا خو د دنیوي مقاصدو دپاره ده او د مشرکینو هغه د خپلې عقیدې او نظریې دپاره ده نو دا به ټول د یو بل دشمنان په یو بل به لعنتونه